عبدالرشید دوستم وایي طالبانو ته خبرداری ورکوم که زمونږه خبرو ته یې غاړه کېنږدوله نو افغانستان ته به ورستون شم. عبدالرشید دوستم وایي زه په خپله د طالبانو پر ضد جګړې ډګر ته ځم او طالبانو سره به جګړې ته بیا پیل ورکوم. عبدالرشید دوستم ویلي د جګړې ډګر ته ځم او خپله جګړه کوم. عبدالرشید دوستم وایي لومړی باید زه ورپسې زما کسان باید را روان وي. دوستم ویلي دي چې د طالبانو پر ضد وسله اخلم او جګړه به کوم او په څو ورځو کې به افغانستان بیرته زه ونیسم. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال او د افغانستان د اسلامي ملي غورځنګ بسنډګر ستر جنرال عبدالرشید دوستم طالبانو ته خبرداری ورکړی چې باید د دوی سره سوله وکړي، که نه نو عبدالرشید دوستم په خپله د طالبانو پر ضد جګړې ډګر ته به ورشي. عبدالرشید دوستم چې اوس په ترکیه کې دی او ترکیه کې غونډې نیسي، طالبانو ته په غوسه او خبرداری ورکړی دی. عبدالرشید دوستم وایي زه خپله اسلحه راجګوم او د طالبانو پر ضد به جنګ جاري وساتم. عبدالرشید دوستم وایي چې شاوخوا 2000 سرتیري لري او طالبان په وځپوي. موږ په ډیرو جګړو کې ماتې خوړلې او په بریالیتوب به یې ماتې کړو. ما له ولسمشر سره هم خبرې وکړې او کله چې له دې ځایه ووځم هغه ته به راپور ورکړم. عبدالرشید دوستم وایي د هغه ولسمشر به زه بیرته راولم، د افغانستان پر ماڼۍ به یې کېنوم. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. الله په امان، تر بیا ښې چارې.